سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به په تن اوسي په همدې هیله چې ټول به خوښه او خوشحاله یاست. ګرانو وروڼو لکه څنګه چې تاسې ته پته ده زموږ همیش دا کوشش اوسي چې ټولنې ته ښه پیغام ولرو او هغه پیغام چې ټولنه ترې ګټه واخلي او دا او هغه دنیا پرې ښایسته کړي او الله پاک موږ ته د دغې نیک کار ترسره کولو کې اجر او ثواب را نصیب کړي. دا چې ټولنې ته خدمت کول د ټولو فرض جوړیږي، موږ هم دا لاره غوره کړې ده چې خپل نیک پیغام د دغې لارې نه خپلې ټولنې ته ورکړو او په همدې هیله ورته یو چې ټولنه هم ترې ګټه والي او یو مثبت بدلون مخې ته راشي. زه دا خبرې کموم او دغه پیغام تاسې شریکوم او په همدې هیله چې د زړه په غوږونو واورېدل شي. راځئ شریکې ګورو. مهرباني. مرګې بدی یو ورځې مېلمه کېږي خیال کوه دا هر څه د دنیا به پاتې کېږي خیال کوه دنیا به د فانی شي د یو څو ورځو بهار دی د څو ورځو مېلمه هر یو کس دې په رفتار دی د څو ورځو مېلمه هر یو کس دی پر افطار دے تپوس بدر نتور لحد کی کیگی خیال کوا